شاه منصورې د صوابای شاه منصور کلي اوسېدونکی و او ډېر ماشوم چې مسافره یې دغه نه راغلی و دا څنګه چې ټول پښتانه زاریچه او د مسافري کوي په خپل وطن کې نه کار شته نه روزګار شته د تېرو اتو کالو راسې مسافر و او یو ټرفیکي پیښه کې چې کوم دی نو هغه شهید شو او د هغه یو ماشومه پاکه ښځه ترې پاتې شوه د واده صرف 18 میاشتې شوې وې او بیا د ده راتلو نه پس د ده ماشوم زوی شوی چې د هغه زوی عمر یې اوس 2 میاشتې و او د نظار ډېر په تلوسه کې و چې دغه خپل بچی به وینم نو ډېره د افسوس خبره دا ده چې مور او پلار یې په ژړا پاتې شو ډېره د افسوس خبره دا ده چې خپل ماشوم بچی ونه لیده دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده او نظار کمال دا و چې یو خو د هغه تندی همیشه به په خندا و بل دا رویه د انسانانو رویه وه د هغه رویه ډېره ښه وه د خلکو سره د ملاوېدو انداز یې ډېر ښه و همیشه په خندا او په خوشحالۍ و په دې موقع باندې زه د پښتونخوا د حکومت نه غوښتنه کوم د ښاغلي پرویز خټک صاحب زموږ د خپل وزیر اعلی نه غوښتنه کوو موږ د صوبایي اسمبلی سپیکر چې د پښتونخوا اسمبلی اسد قیصر صاحب نه غوښتنه کوو موږ د شهرام خان ترکی نه غوښتنه کوو موږ د سلیم بابر صاحب نه غوښتنه کوو چې خامخا د صوبایي حکومت د هغه د کورنۍ سره مرسته وکړي زموږ یو وفد روان دی هغه به وزیر اعلی صاحب سره هم میلاویږي شهرام خان سره هم میلاویږي او اسد قیصر صاحب سره هم میلاویږي نو پکار ده چې دغه وفد چې کوم دی دغې ته وزیر اعلی او صوبایي حکومت پام وکړي او د هغه کورنۍ سره هغسې مرسته وکړي د کومې چې هغه جوګه زه په متحده عرب اماراتو کې د ټولو خلکو ډېر ممنون و مشکور یم نن دا خبره ثابته شوه چې چا د خپلې ژبې د خپل قام د خپل وطن د خپل ولس دپاره کار وکړ هغه سړی په اسمان کې ځلیږي هغه روکېږي نه دا په سوونو خلک نن دلته راتلل یا د هغه جنازې ته راتلل خلکو څخه په میلیونونو روپۍ خو څوک یې د لاش پورته کولو نه لکه نو د دې مطلب دا دی چې موږ دا ګورو چې چا د خپلې ژبې لپاره کار کړی دی څوک چې خپل وطن سره مخلص دی نو هغه امر شي نو زه د هغه ټولو شاعرانو ادیبانو دلته کې د ټولو خلکو ډېر زیات ممنون و مشکور یم چې د هغه دا غم او دغه دړ دی زموږ سره یو ځای وکړه ځکه چې دا د ټولو پښتنو غم و د ټولې صوابۍ غم و زموږ د کلي غم و الله یې د هغه کورنۍ له صبر وکړي ستاسو د جلال هدي هم ډېره مننه